سلامونه ملګرو، جوړ تکړه. په دې هیله چې روغ وي. په کابل کې او په کابل کې د شاعر کور ته راغلی یو. د پرهیز شګیوال له نوم سره خو تاسو ډېر اشنا یې. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کلونو کې د ده سندرې هنرمندانو نورې هم ښکلې کړي دي او د ښکلا یو لامل یې دا دی چې د وطن سره تړلې سندرې دي. وطن خو موږ مسافرو ته نور هم خوږ شي او ګران شي، نو دی هم په طبیعي ده چې راته ګرانېږي. شګیوال صاحب په خیر راغلی، ستړی مه شئ. رواني اول خو تاسو ته موږ هرکلی وو تڼۍ صاحب دا ستاسو پیرزویونه وه په موږ باندې چې زموږ غریبانه جونګړې ته مو تشریف راوړه. په راتګ مو ډېر زیات خوشحاله یم او بیا تر څنګ چې ډېر خواږه خواږه مو لمانځه سره و ځان سره دې راوستله. الله مو هرکله راوله. مننه، ژوندی اوسئ. او موږ هم په دې خوشحالېږو چې ستاسو غوندې خلک وګورو چې د وطن مینه در سره ده او همیشه مو په خپلو شعرونو کې انعکاس ورکړی دی. نو یو شی چې زه دې ته وهڅولم چې یو ځل دې بیا وګورم، کریمه او تا خو مخکې م لیدلې ورسره، هغه دا و چې دا یوه وروستۍ سندره چې ستا له شعره جوړه شوې ده او جاوید امیرخیل چې هغه هم ستا غوندې ښکلی او وطن پرست ځوان دی، هغه دا سندره ویلې ده. هغه دا دی چې اخ جانان دی وطن په ما ګران دی وطن. نه فکر کوي دلیل څه دی؟ ولې دا سندره دومره مشهوره شوه؟ نورې خو وطني سندرې ډېرې دي، ولې دا ستاسو شعر دومره مشهور شو چې غټان، ماشومان، میرمنې، نارینه ټولې د ټولو په خوله دی؟ تڼۍ صاحب پوښتنه مو ډېره سخته ده، خو څه چې ما سره وي زه به په یو څه نظر به پرې ورکړم. اصلا کې خبره دا ده چې واقعا چې د وطن ستاینه شاعرانو ډېره زیاته په شعرونو کې کړې ده. دلته چې د خلکو په زړونو کې ځای نیسي د دې یو څو رازونه به درته ووایم. البته د موسیقي اړخ ته به لاړ شو، باید ښه کمپوزیشن وي، ښه غږ وي. لومبۍ سر کې باید د الفاظ داسې الفاظ وي چې هغه موسیقیت ولري. موسیقیت څنګه وي؟ لکه بعضې الفاظ دي، اوس موږ ویو چې ګودر دی او منګی دی او سیتار دی، که نه دغه شاعرانه ټکي دي، دا په دې زړونو باندې چک لګوي. کله چې موږ شعر بیا لیکو نو دې کیدای شي ما پکې داسې الفاظ کارولي وي چې هغه ډېر مغلق او ډېر قوي و په دغه وی، یا مې نشو کولی، په هغې مې زور نه رسېدلی. خو دلته ما ډېره سادګي نه کار اخیستی دی او هغه څه مې پکې یاد کړي دي چې ډېر د هر چا په زړونو باندې هغه ښه لګېږي. نو دلته په دې شعر کې موسیقت ډېر مهم دی او موږ د هغه بعضې یو څو شاعران دي چې هغه به لکه بابرزید صاحب شو، داسې نور کاروان صاحب شو، تر څنګ چې ښه غزل هم لیکي، ښه دغه لیکي، خو د موسیقت چې په شعر کې پروت هغه ډېر نازک خیالي و پکې، نازک خیالي پکې وي. نو همدغه و چې هلته د امیرخیل صاحب غږ هم ښکلی غږ و، بل کمپوزیشن هم ډېر ښه کمپوز و، موسیقي هم ورسره ډېره ښه وه. نو په دغه باندې د خلکو ستا مخکیني شعرونه به بیا لطیف ننګرهاري ډېر ویل په سندرو کې، نه هغلته مې یو څو وطني شعرونه و چې خورا مشهور شول او د ده په ښکلي غږ کې بیا ستاسو د شعر محتوا له برکته ډېر مشهور شول. څنګه پېښه شوه چې دا ځل جاوید امیرخیل رامخته شو او ستا شعر یې ویلې؟ دا خو ډېرې مخکني خبرې دي. کله چې لطیف ننګرهاري سره موږ بلد شولو، هغه په لندن کې و، زه په خپله په داخل د افغانستان کې وم. نو هغوی چې و داسې د کورنۍ نه لکه سندرغاړي نه دي، له خپله لطیف ننګرهاري چې دی دا د میرزا علي خان مسی دی او میرزا علي خان ملک و د دې چپلهار. نو دا خپله شوقي و، کله به چې لندن ته ته و د ملګرو سره به کېناسته، بیا ده ځان سره ویلي و چې یاره زه به افغانستان ته ځم. نو بیا هغې وختو کې به دا زما شعرونه بریالي صمدي ویلي، د بریالي صمدي د شعرونه د زما شعرونه اورېدلي وو. نو هغې ویل چې زه به دا پرهیز شګیوال پیدا کوم. دا ډېرې اوږدې خبرې دي. بیا دا راغی زه پیدا کړم، اخر دواړه سره ګاونډیان ووتو. نو هماغه و چې دغه سلسله د شعرونو روانه شوله. بیا ما ځان سره یو کتابچه لرودله، هغه کتابچه کې چې ما شعرونه ساتلي وو هغه مې دوی مخې ته کېښودل چې په هغې کې دا شعر و چې نور مې بچ کوي، بچیانو ستاسو کور افغانستان یم، که افغان یم خو انسان یم، او بل و چې دا وطن ټول په وینو رنګ دی او ترېنه جوړه کربلا ده. د وخت خبرې وي. هغه وختو کې په دغه زموږ او تاسو په دې وطن کې دې شهیدان یو چې وینې بهېدلې دواړو طرف ته. نو همدغسې شعرونه وو. نو ښه ده چې هغه تصویر بدل شوی دی اوس. کله چې تصویر بدل شو نو دلته ما بیا بل کار مې وکړ چې داسې دغه مې وړاندې کړ په دغه جانان وطن کې د خلکو. نو دا هنرمندان خو به بیا په خپلو منځو کې یو ډول داسې رقابت نه سره کوي چې فرضاً لطیف ننګرهاري خو فکر کاوه چې د شګیوال شعرونه خو زما دي چې خوند ترې اخلم او خلک یې اخلي، او دا ځل جاوید امیرخیل را پیدا شو او لا پسې مشهور شو دغه شعر.
د نګراني صاحب په زړه کې چې هر څه یي به شاعر خو د ټولو د افغانستان شاعر دی هغه خو ځان چا پسې تړلی نه شي نه خو داسې نه ده ننګرهاري صاحب ما ته ویلې چې هغه زه ډېر زه پرې خوشحاله شوی یم او دغه سندره ما ته خپله هم ډېر خوند راکړی دی او دا چې نه پوهېږم چې تا څنګه هغه ته ورکړی دی ما ته نه و راکړی دې راز په څه کې هغه باندې به څنګه ووایه خبره مه پرېږده څه کیسه وه زه امیر خیل صاحب سره زما پیژندګلوي د مخکې نه وه کله چې موږ دغه لږ وپېژندل شولو مثال دغه سندرغاړو زما شعرونه ویلې په دغه وخت کې بیا امیر خیل هم نه د هنر میدان ته یې رادنګلي وو او خدای شته چې په هغه وختو کې زه خو دغه سندرغاړو سره ډېر ناسته پاسته لرم نو د ده په غږ کې یو دغه و یو تاثیر پکې و دا چې لطیف ننګرهاری په خپل وخت کې هغه وخت کې ښه روان و اوس هم ښه دی خو مونږ ته امیر خیل صاحب بیا په هغه وختو کې چا دومره خاص نه پېژندو خو ما یې غږ اورېدلی و بیا د شمېره هم پیدا کړه خبرې هم سره وکړې راغی جلال آباد ته راغی زمونږ څو شپې را سره وکړلې وګرځېدو را وګرځېدلو بیا مې یو شعر ورته ورکړه چې هغه اوس هم تا لیدونکو به هم اورېدلی دا چې د هغې کلیپ نه دی جوړ شوی هغه بېله خبره ده خو د وخت شعر و چې خوږ وطن زما ورانېږي دنیاوالې تماشې کړي په باروتو کې سوځېږي او دنیاوالې تماشې کړي که نه به بېلته ومرو نو هغه شعر و بیا مې ورته ورکړه دا کوم وختونه وو دا زما په خیال چې د نن یعنې 10-12 کاله مخکې خبره ده نو خو ښه نو هلته خو جنګونه وو لا ځکه داسې جنګونه روان همداسې ده 10-12 کاله مخکې خبره ده ملګرتیا هم وسره بیا په سفرونو کې سره یوځای شولو مسکو ته لاړو مسکو ته مې ویې هلته زما ملګري وو په روسیه کې هغوی ته مې ویلې چې دغسې یو سندرغاړی دی او ډېر ښه هنرمند دی هغه وختو کې امیر خیل صاحب کېدای شي دومره دغه به و نه لکه دغه وروستیو کې الحمدلله ډېر زیات مخکې لاړ که نه نو بیا لاړو چکر یې سره ووالې سره وګرځېدلو را وګرځېدلو بیا زه چې بیا لاړلم مسکو ته دغه 3-4 کاله مخکې نو ما ته زنګ راغی اما خبرې ته راځم چې اخ جانان دی وطن نو زه ما ته زنګ وواهه چې شګیوال صاحب دغسې یو دغه بلوچي یو کمپوز دی په دې کې غواړم چې زه یو څه شی وایم نو که تاسو ما ته څه پکې ولیکئ خو دا وې ما پیر محمد کاروان صاحب ته مې ویلی دی هغه ته مې ویلي دی او تا ته مې ویل چې ستاسو په دواړو شروع کې زما کوم شعر خوښ شو زه به هغه وایم نو ما ورته ویلی چې بیا خو سلام پیر محمد صاحب کاروان ته چې کاروان صاحب ته تاسو ویلي دي زه ځان ته اجازه نه ورکوم ځکه چې هغه استاد دی هغه وایي نه خیر دی هلته ملګرتیا ده او دا دی ما وایي هغه ته هم دا خبره کړې ده نو خدای شته چې ما ځان ته اجازه نه ورکوله ځکه چې هغه زه ورته ډېر زیات احترام لرم او کاروان صاحب خو منلی سړی دی داسې به زه څه ووایم دغه په هکله که زه څومره هم ووایم نو کمه به وي نو ده راته وویل چې نه خیر دی ته یو څه ولیکه خو بس کېناستلم هلته یو بغل ته زموږ څو نور دوستان هم ناست وو ملګري وو راسره هغوی ته مې ویلې ماله ما ته لږ وخت راکړې زه مالې په یو شعر باندې فکر کوم خدای شته ته یار د وطن نه جدا ومه که نه او داسې ومه د وطن پسې چې ښه نو دا څه مینه چې وه دا زړه کې مې راټوله کړله همدا شی مې ولیکه چې ومې لیکه نو ما ورته ویلې مالې امیر خیل صاحب تاسو ته خو کاروان صاحب شعر رالیږلی دی وایي ما ته یې رالیږلی دی ما ورته ویلې هغه کولی شم چې زه ته ما ته راولېږې نه وایي دا خو ستا شعر هغه ته نه لیږم مالې ښه خو زه شعر مې ورته ورولېږه چې ور مې لیږه بس یو 2 دقیقې بعد یې راته بېرته زنګ وویل چې شګیوال صاحب ستا شعر هغه په انګلیسي راته ویل چې ستا ډن شو نو بس مالې صحیح ده نو نور تاسو خپل کار دی بیا هغه ما چې دا شعر راغی و نو نور څوک کوم هنرمندان ستاسو شعرونه زمزمه کوي یا سندرې ترې جوړوي دا څه شی دی تاڼی صاحب چا پسې شعر نه ورولو چې دا دغه دی که نه غوښتنې درنه کېږي ولې نه ډېر زیاتې خو داسې دی چې رسیدګي مو بل حالات هم تا ته بهتره معلوم دي که نه زموږ نو وختونه دي حکومتونه دي بدلېږي را بدلېږي څوک به د موسیقي سره جوړ به څوک به اکثره کوشش که هڅه کوم چې دغه نه ځان را وکاږو په بل شکل باندې په بل ډول باندې وطنوالو ته خپل شعر وړاندې کړو خو بیا هم دا رسنۍ دي فیسبوک ته دغه نه اخلي سندرغاړي اخلي زما شعرونه چې دي کرن خان صاحب ویلي دي چې مال ځان نه جدا نه کړي نیمګړی بې له تا نه ته لوی کور د پښتنو زما ګران افغانستان که نه اورېدلی به مې هغه ویلي دي سراتي شاولي استاد صاحب هغه ویلي دي ترخیل محمد استاد هغه هم ویلي دي او په ناسو طبقو کې مې چاته اوسه پورې په خپل شعر نه دی ورکړی خو هغه یې د بل ځای نه ترلاسه کړی دی لکه ماجبین قزلباش و الله دې وبخي هغې زما شعر ویلی و نو ډېر ویلي زه به کم تاته اوس وایم او د شعر د لیکلو دغه پړاوونه چې د طبیعي د شاعر باندې دا پړاوونه بېلابېل راځي په ژوند کې اوس ستا د شعر څه ډول پړاو دی غلی شوی دی مست شوی دی زیاتې لیکې کمې لیکې څنګه کیسه ده دا نن سبا په دې حالاتو په داسې حالاتو کې تاڼی صاحب داسې دی چې دغه شعر چې دی هر شاعر یو خپل ځان ته مکتب لري ځینې شاعران دي چې هغوی موږ ته غزل بول شاعر وایو چې غزلې لیکي ځینې بیا دي چې لکه سندرې لیکي لوبې لیکي دا هم زموږ ستاسو د پښتو د ادب یوه برخه ده
او ځینې دي چې نظمونه دي لکه قدرمند مطیع الله تراب صاحب دي چې هغه داسې انقلابي دغه لیکي خو ما په دغه ټولو کې کار کړی دی دا چې خلکو ته نه پوهېږم چې کوم یو د منلو دي هغې کې زه څه ویلی نه شم تاسو به دې شاهدانه سئ زما د نظمونه به م کتلي په مشاعرو کې غزل هم لیکم غزل مې هم شته دی او لوبې سندرې مې هم لیکلي دي نو کوشش مې پر ټولو کې کړی دی په ټولو روان یم خو په اوسني حالاتو کې داسې دی چې زه اوس زیاتر غزل لیکم او نظم لیکم نو کېدای شي درنه وایو یو نیم غزل چې چا نه یې اورېدلی والا نن سبا خو شاید پټ نه پاتې کېږي خو چې څنګه دې ولیکه دغه دې تا ته دغه ته بس بل د شاعرانو هم داسې عادت ته چې زړه طاقت نه کوي حتمن باید یو څوک وي چې پې وایي اوري که نه دا خبره خو ده نو نظمونه به که ورته ووایم نو وخت به هغه به ډېر اوږده وي چې لږ لنډ ځکه دا خلک را سره ستړي نه شي یو غزل به ووایم چې وایي کله له واک مې وځي کله له واک مې وځي اوس په خپلې خولې وېرېږم کله له واک مې وځي اوس په خپلې خولې وېرېږم یو چا قسم را کړی زه مې په توبې وېرېږم تڼی صاحب د ځان له غمه خپل ضمیر ته ملامت نه یم د ځان له غمه خپل ضمیر ته ملامت نه یم په ناروغانو بوډا پلار او په ادې وېرېږم او د پښتنو د یتیمانو چغې خوب کې اورم د پښتنو د یتیمانو چغې خوب کې اورم یو سانیولی زر اوچت شمه د شپې وېرېږم او د مخامخ د مرګ زرې قدرې خوف نه لرم د مخامخ د مرګ زرې قدرې خوف نه لرم خو د ناځوان قاتل د شا د خوا حملې وېرېږم او په حق ویلو کې شاعر سړي نه تمه کوي په حق ویلو کې شاعر سړي نه تمه کوي د خپل دردمن ولس د دې غټې ګیلې وېرېږم او زه شګیوال پرهیز چې خوله پرانیزم بیرته چوپ شم زه شګیوال پرهیز چې خوله پرانیزم بیرته چوپ شم د بل له تور او د بې ځایه له ټاپې وېرېږم د بل له تور او د بې ځایه له ټاپې مننه ژوندی دې وي نو خو په شعر کې دې ډېرې خبرې راته وکړلې زما ډېرې پوښتنې هم حل شولې معلومیږي چې حالات اوس داسې دي چې که څه هم ما چې اورېدلي دي ډېر شاعران په سختو حالاتو کې ښه شعرونه لیکي تا دا تجربه کړې ده که نه که ته په ارامو شرایطو کې ښه شعر لیکې شاعر د ټولنې انځورګر دی هغه څه ویني هغه بېرته منعکس کوي خلکو ته که نه نو موږ چې څه وګورو دغه حالات داسې نه دی چې اغېز دغه کې په شاعر بیخي ته متاثره شي خو چې څه ګورو د وخت حالات مخکې هغسې حالاتو ما تاسو ته وویلې چې وینې تویېدلې جنګونه و دواړو طرف ته نو زما شاعري به هماغسې روانه وه په اوسني وخت کې چې دی نو شکر الحمدلله اوس فلحال جنګ نشته دی او وینې نه تویېږي زموږ د شعر هغه تصویر هم بدل شوی دی یو غزل برته بل وي نو مجبور یم د دې حالات دا چې موسیقي بیا بنده ده وایي چې منزله ستړی شوم مسیر بدلوم منزله ستړی شوم مسیر بدلوم په دعاګانو مې تقدیر بدلوم او دا موریدۍ کې راته بل څه ښایي سر له همدې ورځې نه پیر بدلوم او د حق ویلو توان یې واخیست رانه زه چې ووینم تقریر بدلوم او جګړو ځپلیا وران کندر وطنه جګړو ځپلیا وران کندر وطنه قسم که ګرد په کشمیر بدلوم او حالاتو مات او نسکور کړی ما حالاتو مات او نسکور کړی ما ای طبیبه کیږي د ملا تیر بدلوم او په دې خاریه کې سرچپه قانون دی خندا خوښي په غم او ویر بدلوم او سندرې مړې شوې شګیوال پرهیزه سندرې مړې شوې شګیوال پرهیزه د شاعرۍ مې نور تصویر بدلوم خدای وکړي چې په همدې شعر کې ستا دغه بیا هم پوښتنه حل شوه خو اوس خبره دا ده چې کیدای شي یو څوک ګیله دا وکړي له تا نه چې تا په هغه وختونو کې چې په دې وطن کې جګړې وي جګړې دې غندلې د شعر په ژبه او شاعرانو بیا سندرې ترې جوړولې او نورو خلکو ورته اوښکې تویولې د وطن په غم یې ژړل اوس خو جګړې نشته ولې سولې ته چې دا اوس شته ولې شعرونه نه ورته لیکې لکه څنګه کیدای شي مثلا خلک دا ووایي چې تا هغه وخت کې چې جګړې وي جګړې دې غندلې په خپل شعر کې اوس چې سوله راغلې ده ولې سوله نه ستایې نو د سولې ستایل به نور څنګه دغه د ما چې ویل چې حق جانان دی وطن جنت ته راشي که نه دا ته څنګه راغلي او خپله دې مې ویل چې اول زه راغلم دا ستا دا شعر په دې کې خو ما خو د وینو کوم دغه نه دی کړی که نه ستاینه مې کړې ده چې وطن ښکلی دی جنت دی نو نور بس داسې هم نه دی چې مثال د خبرې نیمګړتیاوې شته دی زموږ او تاسو په دې وطن کې هغه نیمګړتیاوې اوس هم زما په نظمونو کې شته دی نوي راتلونکي نظمونه دي هغه به د خیره واورئ او اوس خو لا 100% هم زه نه شم ویلی چې زه وایم چې بیخي به هېڅ
دا خو امکان نه لري کنه مشکلاتونه شته دي ستونزې شته دي زمونږ او دغه ستونزې دي موږ مشرانو د شعر په ژبه باندې غوښتي دي او ان شاء الله چې ټول موږ ته ویلي دي دغه مشرانو سره چې کله کینو کله داسې کېږي مثلا په ځینو مشاعرو کې په وروستیو وختو کې کله داسې ګیلې او معنی تر موږ هم رارسېږي یا چې تاسو کوم شعر وایئ څوک پرې خفه کېږي او طبیعي ده چې تاسو هم بیا خفه شئ چې دا څه کیسه ده ولې زه نشم کولی چې د زړه راز مې ووایم نو طبعا نو د شاعر خوله تړل دا ډېره سخته خبره ده خو تر دې دمه که ووایم چې نه داسې څه په سره ونه شوي او همدغه یعنې موږ به داسې یو ځای کې به ودرېدلو چې کله به د سټیج ته ودرېدلم نو ما به چاک چاپېر خوا او شا چې وکتله نو داسې څوک به ناست و چې یو موږ ته به پخوا یو خوف به راته که نه نو کله به چې د سټیج په سر باندې به ودرېدلم او شعر به ما وویلې نو ما به د ځان سره ویلې چې یا به د سټیج نه ما ته د ګریوان نه څوک رانیسي ښکته کوي به مې یا به ورکېږم یا به جیل ته نه هماغه خلکو بېرته ماته مینه راکړې ده انشاءالله داسې خبره به نه بله خبره وروستۍ خبره ده ډېر د نه ځورومه ګرمي ده په دې وطن کې او ما ورته هم ګرمي نیولي خبره دا ده چې په دې وروستیو وختو کې یوه بله نوې کیسه را پیدا شوې ده ټیک ټاک دغه ټیک ټاک ته هم ورغلی راته ووایه ولې ورغلی او ټیک ټاک ووایي چې داسې چندان ځای نه ده نو ته بیا ولې ورځې ډېره ښایسته خبره وکړه زه دا وایم چې ولې یعنې تا نه زه یوه پوښتنه تا نه لرم چې زه ولې ورغلی نه 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 لکه په کوم طریقه ته ووایه چې ځکه چې ډېر خلک په دې باور دي چې په ټیک ټاک کې سپکې سپورې دي کنځلې دي چټیات دي داسې خبرې دي چې هغه زموږ د کلچر سره په ټکر کې دي داسې خبرې شته چې زموږ خویندې او لوڼې او میندې حتی د اورېدلو توان نه لري زغم نه لري نو داسې ځای ته بیا ولې ورغلی ډېره ښایسته پوښتنه ده زه وایم چې موږ دومره مبارزه شروع کړې ده چې د وخت هغه خلکو چې په هغوی سره توپ او ټانګونه او قوتونه هغوی سره جنګېدل او موږ د هغوی هغه نیمګړتیاوې د شعر په ژبه باندې موږ ښکاره کړي دي موږ د دوی سره جنګ کړی دی د قلم په ژبه او په دغه خولې باندې دغه رسنۍ چې تاسو ټیک ټاک یادونه وکړله موږ دومره کمزوري خلک شولو چې دا ټیک ټاک دی داسې بېادبي دی ما فاو شو خلکو ته پرېږدو په ژوند کې هم نه د دې نه باید موږ مثبته ګټه واخلو ولې دا د خلکو منډ او فکر داسې دغه بدل شوی دی چې خلک داسې فکر کوي چې ټیک ټاک کې موږ هر څه کولی شو هغه زموږ شخصیت پورې اړه لري دا چې ما ځان ته زه شاعر وایم او زه ویرېږم چې ځان پټ کړم چې نه ولا ټیک ټاک کې داسې دا خلک دي به وي که نه هماغه خلکو ته به زه یو پیغام به ورته زه پرېږدم زه چې راځم لایف ته تاسو زما لایف وګورئ زه دغه ځای کې ناست یم په خپل ځای دغلته مې چوکۍ ایښې ده دغلته ناست یم کله چې زه لایف ته راځم د ځان غوندې مو درانه خلک ما ته دې لایف ته راځي موږ د وطن په دردونو د ولس په هغه څه چې د هغې غوښتنې دي موږ د شعر په ژبه هغه شریکوو دي خلکو سره د دې وطن دردونه د دې ښایسته د دې هېواد د ښکلی تصویر نو هغه خلک چې دي کم چې موږ ترې ویرېږو هغوی که راځي زما دې لایف ته هغه ما ته کنځلې کوي هغه د خپل دې ګریوان کې د ښکته وګوري چې زه خو دلته کنځلو ته نه یم راغلی زه کوم بل غلط څه ته نه یم راغلی آیا ته چې ما په دې باندې ښکنځې دا ستا فامیلي تربیه ده دا ستا کورنۍ خو زه په خپله دغه زما ثبت زه په دغه لاره باندې روان یم نو زه د ټیک ټاک نه ولې وویرېږم پوښتنه دا ده چې ما له ډېرو خلکو سره چې خبرې کړې دي زما خپله هم ډېر زړه دا غواړي چې دا ټیک ټاک راځي موږ سمې لارې ته برابر کړو که نه اوس خو ډېرو خلکو بې لارې کړی دی او په غلطو لارو په غلطو مقاصدو دپاره کنځلې سپکې سپورې زما په شعر هم نن را روان دی په همدغه ټیک ټاک باندې په همدې خلکو باندې را روان دی هغه به هم د خیره سره به وابه وایي نو ته فکر کوې چې ستا هدف هم دا دی چې وکولی شې ستا او د ځینو نورو روښان اندو په ذریعه چې لیکوالان او شاعران هم پکې راځي او ټیک ټاک اکاونټونه لري خو له بده مرغه څوک په کیسه کې نه دي غواړي چې دغه راټول کړي او دوی هم یو داسې ډګر ورته پیدا شي چې هلته د زړه خواله وکړي کیسې وکړي مثبت او علمي پروګرامونه او پیغامونه واوري دا مخکې مې دا خبره څو دفعې یعنې په دې به ما نه دا خلک خفه هم شي خو زه باید ووایم دا زما خپله هم ګیله ده زموږ او ستاسو د کوزي پښتونخوا ډېر یو نوموتی او شاعر او لیکوال خو خیر لیکنې به مې ورته نه کتلي قدرمن منیر بونیری صاحب هغه هم ټیک ټاک ته راغلی دی په ټیک ټاک نه پوهېږي زما غوندې زه هم ټیک ټاک باندې سم نه پوهېږم هغه لایف ته راغی زه په خپله لایف ته ورغلم په څه خاطر باندې زما همدا لکه څنګه چې ما ویلې دغه مبارزه ما شروع کړې ده چې زه په ټیک ټاک کې یو مثبت تصویر به زه خپروم ما ویلې زه که چېرته زه هغه ته بلنه ورکړم چې ته زما ټیک ټاک ته ما ته راشه نو دا نامناسبه بولم راځه ته ورشه
ورغلم سره خبرې مو وکړلې نو موږ سره په خپلو منځو کې بیا وروسته سره خبرې وکړلې چې ته به سبا شپه نن ستا خواته رالم سبا شپه ما سره به راشي صرف او صرف زما موخه او هدف همدا دی چې زه باید لکه دا څنګه چې ستاسو نظر و چې دغسې خلک راغونډ کړم چې کله زما وخت راغی میسجونه مې ورته وکړل سړی پسې غیب شو دا دی یو که چېرته دا کمره ور واړو او ستا دغه کیسه وګورو دې باندې لږ توضیح راکړه دا هم د ټیک ټاک علامه ګورم دغه دی بس خپله تا ته دغه دی بیان دی نو زما دغه راواړوئ تاسو او دا جالب دی چې ودرېږه زلمی دا پکې راولي د ټیک ټاک نښه ده او بیا د رسنۍ موخه البته ټیک ټاک یعنې د ټیک ټاک د رسنۍ که نه هغه لوګو ده د رسنۍ موخه د شعر په ژبه مثبت پیغام د تعصب لرېوالی یووالي ته ژمنتیا د ملي ګټو لیدلوری شاعر د ټولنې انځورګر او هنداره سرلوړی دې وي افغانستان او هغه ستاسو نو ملګرو دا سړی ټیک ټاک ته راغلی دی زه هم پکې یم که غواړئ چې دا ټیک ټاک نه یو سم شی جوړ کړو راځئ تاسو هم راسره ملګري شئ موږ به راځو کله کله زما سره وخت ډېر کم وي خو خیر وخت به پیدا کوو او مثبت پیغامونه به ورکوو د وطن دپاره د خلکو دپاره او زموږ د خویندو میندو دپاره زه په دې پوهېږم چې دوی زموږ ټیک ټاک پروګرامونه ګوري ما ته خو وایي هغه ځینې خو زه به پردۍ خویندې څه کوم دا زما خویندې خو یې ګوري دا زما په کور کې خورزي او خورایونه او ورېرې دا خو یې ګوري نو مطمئن یم چې نورو کورونو کې هم ټیک ټاک کتل کېږي نو چې کتل کېږي او بندولی هم څوک نشي ځکه دا خو یو دریاب دی یو سیلاب دی چې یو وارې راغی بیا نه بندېږي نو چې نه شي بندولی ښه دا ده چې مثبت پیغامونه پکې ورکوي او مثبت پیغامونه چې واورو هم به مو خوند د خبرو د فکر او هر څه به زیات شي نو په همدې پیغام سره وروستی شعر اورو د شکیوال صاحب نه او مخه ښه در سره کوو راته ووایه عجیبه نه ده چې په نن وخت کې پرون لټوم عجیبه نه ده چې په نن وخت کې پرون لټوم دې بې سکونه زندګۍ کې زه سکون لټوم ایثار ماحول کې م وتلی نشم لور نه لري ایثار ماحول کې م وتلی نشم لور نه لري پروت په قفس کې م او زه پکې بیرون لټوم چې لږ دمه شم سر پرې کېږدمه خورک دی رانه چې لږ دمه شم سر پرې کېږدمه خورک دی رانه دومره ذلیل یم تاڼی صاحب دومره ذلیل یم چې د خپل وجود زنګون لټوم په ځمکه کرښې کاږم نور نو راته څه پاتې دي په ځمکه کرښې کاږم نور نو راته څه پاتې دي د لیوني په څېر په خاورو کې مضمون لټوم او څوک په خبره دی ولاړ او چا پښتو پاللی څوک په خبره دی ولاړ او چا پښتو پاللی څومره ساده یم د یوې ژبې پښتون لټوم او ما شګیوال پرهیز خو کاشکې چې احساس نه درلود ما شګیوال پرهیز خو کاشکې چې احساس نه درلود څنګه نادان شم څنګه نادان شم ځان ته لاره د جنون لټوم څنګه نادان شم ځان ته لاره د جنون لټوم ډېره مننه او په همدې پیغام سره خدای پاماني در سره کوو حقیقت دا دی چې ما چې اورېدلي دي له بده مرغه په بهر کې هم افغانان چې سره کینی په تیر کې خبرې کوي په دې خبرې کوي چې پلاني دا وکړل پلانی باچا داسې و پلانی رژیم داسې و دا ګوند داسې و دا داسې و د ډېرو کمو افغانانو نه ما واورېدل چې راځئ په دې فکر وکړو سبا مونږ څه کوو نن څه روان دي او سبا باید څه وکړو په همدې فکر وکئ روغ اوسئ او ژوندي دی وئ افغانستان